دوه ډېرې دردونکې پیښې ثبت شوې. ملګرو له موږ سره تم شئ او ډېر په لنډو کې له دغه دوو مهمو پیښو ځان خبر کړئ. او تاسو د صحرایي محکمې په هکله څه نظر لرئ؟ له موږ سره یې حتما شریک کړئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. لومړی خبر: په لغمان کې په یوه خپلمنځي نښته کې 3 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. دا نښته پرون ماښام د لغمان د قرغیو ولسوالۍ د عبدالرحیم زیو په غونډۍ کلي کې شوې ده. د لغمان والي ویان اسدالله دولتزی وایي په دغه نښته کې چې د 2 کورنیو ترمنځ شوي 2 ځوانان او یوه ښځه وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. د قرغیو ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي دا 2 کورنۍ یو د بل د تره زامن کېږي چې د خوړو د نړیوال سازمان د مرسته شوي وړو پر سر شخړه کړې ده. هغه وایي د شخړې اصلي موضوع 2 بورۍ اوړه دي. د قرغیو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د خوړو نړیوال سازمان د دغې ولسوالۍ له خلکو سره د 18,000 بوریو اوړه مرسته کړې ده چې ویش یې پیل شو او پرون ماښام پرې دا نښته وشوه. دویم خبر: باغلان کې یوه ښځه په یوه صحرایي محکمه کې په ډز وژل شوې ده. ولې؟ دا صحرایي محکمه د باغلان د تاله او برفک ولسوالۍ په دریا اشرف سیمه کې په داسې ښځې پلي شوې چې د 2 ماشومانو مور او امیدواره هم وه. د باغلان د تاله او برفک ولسوال عبدالاحد برفکي وایي دا پیښه د دریا اشرف په انګار کلي کې شوې او د سیمې د طالبانو تر حاکمیت لاندې ده. هغه وایي کوم کسان چې د ښځې د دوشنبې په مازدیګر په یو صحرایي محکمه کې وژلي ټول د سیمې طالبان دي. وسلوال وایي هغه شخص چې له دغې ښځې سره په نامشروع جنسي اړیکو تورن دی هغه هم د طالبانو غړی دی او له سیمې تښتېدلی دی. د بغلان د ښځو چارو رئیسه خدیجه یقین هم دا پیښه تاییدوي او وایي دا ښځه فاطمه نومیده چې د غیر مسؤلو وسلوالو لخوا چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمه کې فعالیت کوي ووژل شوې ده. هغه وایي وسلوالو کسانو د فاطمې خپلوانو ته ویلي وو چې نوموړې د جنازې له لمانځه پرته خاورو ته وسپاري، خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دا یوه شخصي مسله بللې او وایي په تاله او برفک کې د دوی له افرادو سره دا مسله هیڅ تړاو نه لري او دا هم ردوي چې ګڼې د زنا په عمل تورن د دوی له افرادو دی. قدرمنو لیدونکو نظر مو راسره حتما شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې له ورته تازه او مهمو پیښو څخه هره ورځ ځان خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.